السلام علیکم دوستانو. how are you all؟ څنګه یاستئ تاسو ټول؟ I hope you will be good and healthy. امید کوم چې تاسو به ښه او تندرست یاستئ. نننی زموږ درس دی ډېر لنډ او ساده او چې په ډېر ځایونو کې پکارېږي. ډېر خوندور درس دی. امید کوم چې غوږ به ورته کېږدئ. Let's start. راځئ چې شروع کړو. Let's plus verb. لکه څنګه چې ما اوس کار کوو let's start. دا همدغه درس دی. let چې دی د let us لنډ لیک دی، یعنی let چې دی پرېښودل یا اجازت اخیستل ته permission، او us چې دی یعنی موږ زما په شمول نور دوستان یا هم اجازت چې اخلي او یا کوم وړاندیز کوي چا دپاره. صحیح ده؟ دلته موږ کارولی شو let's plus verb. let's د اجازت اخیستلو په معنا دی. مثال let's go now. let's go now یعنی اوس ځو. لکه مثال دا اوس موږ چې دی چاته وړاندیز وکړو، یعنې که چېرته ځئ وغواړئ ورته ووایئ په وړاندیز طرز کې، نو راځئ چې ځو. یعنې اوس ځو. که چېرته موږ دا لیټ سین ایسته کړو که نه او دلته ووایو ګو ناو، نو دا چې دی ځو اوس. دا نه وړاندیز شو او نه اجازت شو. نو لیټ چې سره یو ځای کړي نو جمله چې دی نور مکمل شي. نور مثالونه لیټس پلی فوټبال. راځه چې فوټبال وکړو یا راځه فوټبال کوو. نو دلته ته کولی شي د وړاندیز په طرز کې وي او یا هم د اجازت په طرز کې وي. هغه تا پورې ده، ستاسو جملې پورې ده. لیټس پلی فوټبال، راځه فوټبال کوو، یعنې دا ګوره ما اجازت په طرز کې ورته وویل. بل مثال لیټس گو ټو د پارک. پارک ته ځو یا راځه چې پارک ته لاړ شو. دواړه مطلبونه هم ورکولی شي. بل مثال لیټس ایټ پیزا. زه چې پیزا وخورو او یا پیزا خورو. صحیح ده؟ لیټس میک اټ. یو کار باره کې تاسو خبرې کوئ او تاسو بس وایئ اقدمي چې راځه وی کو، یعنی مثال جوړوي لیټس میک اټ یعنی کوي دا کار. لیټس ریډ د بک. کتاب لولو یا راځه کتاب لولو. لیټس سټډي فار ټمورو. لیټس سټډي فار ټمورو. راځه چې سبا لپاره درس ووایو یا سبا لپاره درس وایو. صحیح ده؟ لیټس کوک رایس. لیټس کوک رایس. زه چې وریجې پخې کړو یا وریجې پخوو. نو دا لیټ چې دی دا ډېر مطلب ورکوي چې وړې جملې سره ایډ کړي. داسې ډېرې زیاتې جملې شته چې موږ هغه کارولی شو یا د اجازت په طرز کې وي، او نو دا لیټ چې دی ډېر کومک کوي موږ سره. نو هر کله چې تاسو غواړئ یو وړاندیز وکړئ یا یو اجازت غوندې واخلئ، نو تاسو کولی شئ لیټس پلس ورب یعنې هغه فعل یا هغه عمل ورسره یو ځای کړئ. دا ډېر زیات ښه راځي ورسره. امید کوم چې په دې لنډ درس باندې پوه شوي یئ.